شب بسم الله الرحمن الرحیم چارت مویلو پرین ویڈیو ترتیب کزا سکرین شاٹ کرسی دا 2008 سے انسٹال کے پیگ نشتا دا برخیاں نشتا بکی آنلائن ویڈیو مائی آرٹ او سٹور دا نشتا بکی دا پو 2012 سو شپورس دا کرو بردی ماستا دا سکرین شاٹو کستل دی بدے من کلیک وکای چې د سکرین کې مې باخ نه سکرین شاټ وکړل وړای سکرین کلیپ باندې کلیک وکړه او روشه زه چې پر ځان دغه صحنه شو وسل شي سکرین شاټ وکړل شي من د پلس مثبت علامه سره وایي دا خو نه کړه دا ځکه ودرې د چاپ طرف ته کلیک وانسي او دا سره راکې چې کومې پر تصویر وړای دې پر صحیح دی نه بس خلي دا کلیک د چاپ طرف ته پرېږ دی چې پرېږ دی تصویر څه شو ورو یعنی سکرین شاټ نه وسل شي او د سکرین شاټ وبسل په راوړه طریقه سره وشه نه دا پراپرټي مو په هغه تصویر کې ویلی و ټول تصویر پراپرټي ده د خو چا ته ویل نه مته بیزنس سکرین شاټ وبسل دی باندې نه کنه یا پر ځنه دی باندې نه وبسل د مکمل مخ نه تر وبسل څو دا سره کوي چې کنټرول بټن واسه د کیبورډ نه خپل کیبورډ کې د پرنٹ سکرین بټن د ورځې د کیبورډ کې چک دی print screen دا غو کنټرول بټن واسه کنټرول کله چې کنټرول بټن واسه دا بټن څه وکړي PRTSCN print screen دا چاپ طرف ته پوسه دا ډیلیټ څنګه خو شو داسې کسه شتاو صبر کوي شه زوال دغه برخه تصویر وبسه کنټرول بټن موانی ولا پرنٹ سکرین بٹن خلی والا تصویر مسره واپس تلای شو خو سره کپی شو نو دا ځکه چې زه کله پیسټ کوم هغه تصویر سره کم شو د مکمل سکرین تصویر سره شو دا ځکه ډیلیټ کوم او زه دې سترول زه وره چې دې نه تصویر وبسل شي یا ریبر نه وبسل شي کنټرول بټن وانسي پرنٹ سکرین باندې کلیک کړئ او بیا پروګرام ته شي ورته او راځي کې څه کوي پیسټ کوي چې کله پیسټ یې تصویر څه شو پرونه خوش پکنه نرم مو دا پراپرټي کې ویډیو کنه چې ما برخه مو کوروي دیجنه ور کراپ کوي دا پر زم دا برخه په کوروي دې باندې کلیک کوي او دا کراپ باندې کلیک کوي نه هغه برخه څه شو دا ریکارډ کړئ دا نه ولا ریکارډ سره نه کوي صحیح شو پروګرام له خوښ لای په سکرین شاټ باندې خالي سره یو سمپل سکرین شاټ ده دا دوه برخې چې دي سٹور مای اپ آنلاین دا کلیک سره کور کو دا نیټ سره کور سٹور دا چې په کله په دې باندې کلیک کړه نیټ سره چیک دا ډاونلوډ کړئ شي ما ایډز من دا سه او په آنلاین ویډیو ان آنلاین ویډیو چې کله نیټ کې ځای وي چې څه وکړي کلیک څه شو دا درې برخه څه شولې وعلیکم السلام یعنی دا درې برخه د نیټ سره کو کله چې انټرنیټ د سره رسول لري چې کوي درې برخه نه ارسي هایپر لینک ته هایپر لینک ته په خاطر استعمالېږي کچره لوڅ دا تصویري سیستم کې کنه یمشتو څه هوا ده کنه نو په پښتني وطن کې او په اسلامي وطن کې کنه تصویرې ته ضرورت شو شزینا کنه تصویرات جوړوي نازي کې په ډیټابیس کې دې تصویر ثبتول کاریګر بار بار هغه کتل کنه نو څه زمير نه مانی چې ورته سی بار بار یره پر باندې داسې میتود وی چې هغه تصویر دی بیا فول درای دانش اېدې پرمټ استعمالوي هایپر لینک استعمالوي او بل هایپر لینک صرف د لینک پر استعمالوي چې ورشي سره مش لینک جوړ کی لکه فرضاً زده کولی کو چې www.google.com کله دا ولې کو دا یو لینک دی نه تکشین شو سره کوم رنګ بدل شو دا د ګوګل لینک ته کله کنټرول بټن وانسه او په دې باندې کلیک کوم ته وڅ شي مو ته ګوګل کله چې په دې باندې کلیک وکړه مو ته نه خپل انټرنیټ ته ځه لاسرسي نه دا څه لینک راوړی شي خو موږ هم استعمالوي دغه لپاره څه شو که استعمال فولر زیات لري هایپر لینک خو مشت چې کله استعمالوي دا شي استعمالوي زه دې ستورو ولا یو ټیبل مې جوړ کړ
ټیبل مې جوړ کړو او دې نه پراپرټي ته ورغلو دا رائټ طرف ته رائټ ټو لیفټ دا ټیبل لاش کی زه استا دا ورزوم ختم کړ او دا لیکنه د زوی چې په ماس بشي دې پر څه استعمالوه دا مې ویلي کنه چې په ماس به لیکل شي فرض اندازې کې نوم وي او دا کې څه وي آکاس کنه آکاس وي چې آکاس جرسي آکاس ودی وي فرض اندازې کې نوم دی خیر په هر حال یو نوم دی کنه په داسې کې زه تصویر راخلای مش هایپرلینک باندې مې کلیک وکړو او په دې کې په دې برخه باندې کلیک چې تصویر می چرته شي تصویر ته وزور شي تصویر چې کمپیوټر کې چیرته کمپیوټر کې شي کمپیوټر ته ورشي او زه دې نه تصویر راخلم تصویر دې نه شروع وسله د دې کو ډیسکټاپ ته ورشم په ډیسکټاپ مې چې تصویر شي په ډیسکټاپ خلی تصویر نه کړو څه شي دا تصویر نه دا کاپی کو په ډیسکټاپ باندې ټیسټ کړو ډیسکټاپ باندې دې سره له هایپرلینک کې دې ستاسو بیا ډیسکټاپ ته او په ډیسکټاپ کو د تصویر نه دا وای کنه کلیک مو کوو اوکې دا ځکه چې وروړه چې لینک ته تصویر نشي کړای کنه کا تصویر ده تصویر نه ده کنه لینک ده پاس نه دا تصویر ده خلی داس لینک درش دا نوم ده او دا یاکس شو ضرورت خو چې دا تصویر شي کې خلاص د دې پر سیستم ویلې د لینک په سوال پر کنټرول بٹن سره نه سي که صحیح د موس پوینټر کلا وره د ځکه خپل په سکرین ټیپ میسج کې کلی کیا کنټرول کلیک ټو فالو لینک یعنی کنټرول بٹن سره نه سي بیا کنټرول بٹن مونی والا لیک سے دا لوس ته دا موس پوینټر بدل شو خلی می کلیک وو کلاش کلیک وو کوي یس دا چې ده تصویر کچره وګورئ چې دې ګزار وخت کنټرول نشو سره نیولای خیر کله مزدار وګنه مو پرځه د پته د ځکه یو فایل شته د اډوانس ورشه په دې کې اډوانس ورته او په اډوانس کې دا ځکه یو چیک دی کچره موږ د طریقې زده کوله فایل ته ورشه کپایل ته نشته دا علامه باندې کلیک بیا راشي په فایل ته ورشه په فایل کې آپشن ته ورشه په دې آپشن کې اډوانس ته ورشه په اډوانس کې دا ځکه یو چیک لګیدلای دی دا چې چیک استری کلی یوز کنټرول کلیک ټو پاور هایپرلینک یعنی دا چیک کچره لري کوي دوی تاسو نه کنټرول نیول ته ضرورت نه وي کله دا زه وکړم چې ورسمه ته کنټرول نیول ته ضرورت نشته خالي کلیک وکړه او کې کوي تصویر چیک کیږي پلوسی تر دې پر خپل شو لګنه ښه دا سره په سکرین شاټ باندې اپلوډ وکړئ او هایپرلینک باندې یو تصویر کړئ هایپرلینک باندې کلیک وکړئ کوئی څه هایپرلینک ته کلیک وکړئ په دې ځکه ډیسکټاپ ته ورشئ په ډیسکټاپ کو یو تصویر شرط تک شي او ورته کلیک وکړئ اوکې کوي تاسو دا څه جدول ما جوړوئ چې دا څه وکړئ شو شارژ دي شته بوکمارک ده کتاب دی به ډېر زیات کتاب ده ترونه په کمپیوټر کې مطالعه کوي کنه دا کتاب مطالعه کوي تر دې چې پر اچھا مطالعه کوي یا ول پرځم تر دا چې پر اچھا کولو مطالعه کوي دا واسي استویای چې دا دې چې پر موږ مطالعه کړو باید دا زموږ ته پناه شوی وي قبل وخت مطالعه کړو مطالعه یې تشنه شروع کوم دې ځینې شروع کوم دې په خاطر موږ څه استعمالوي بوک مارک استعمالوي د زیو دې انتخاب کوي ورشه بوک مارک ته بس بوک مارک شو موږ مخینه یو بوک مارک وسه راځي کې دا ځل ډیلیټ کوه دا چې موږ انتخاب کړی دی کنه ورشه دا انتخاب کوم بوک مارک ورشه لوکیشن نه وایي انتخاب کړی دې پروګرام انتخاب بوک مارک
او دې کې نوم ورته بوکمارک مو خان نوم ورکړو کله چې ته داسې نوم کې چې پرځم ریډ انټرویو په مطالعه کړی دی یا د شي پښتو باندې ورولې کې مطالعه چې پښتو باندې یو کلی کنه یو نو پښتو شو نیمه هیڅ شي مطالعه وکړه اډ مې کړو بس دا اډ شو بل ورځ ورولې چې ورولې دا پروګرام دې څه وکړای دی بیا ورولې چې زه باید پروګرام چلاو کې یقین نه چې د اول مخ نه شروع کیږي کنه اول مخ ته خصوصي هیڅ څه وایي چې زه به خپل ځای کولو شم کوم نه ورته بوکمارک دروشه بوکمارک او دا چې څه په نوم څه شوی دی مطالعه په نوم څه شوی او دې دروشه او دا چې څه لیکل دي go to یعنی هغه څه چې وکړي لوړ شي ګو ما اطلاع کنه یعنی هغه څه لوړ شي کله چې بوکمارک ډیلیټ کول دي نه ډیلیټ کولای شي اس زه په आवाज په خاطر ویلوړم کله چې په ګوتو باندې کلیک وکړم زه کوم سره شو اغیزتا ورسره په دې باندې چې کله زه کلیک وکړم کوم سره واسطه یې خپل تیزه دا څه استعمال کوي کراس ریفرنس خدای ځنګړي برخه ته تاګ راي کله چې کله زه په دې باندې کلیک وکړم او په دې باندې کلیک وکړم हेडिंग तसे बुकमार्क तसे फुटनोट तसे इननोट तसे इक्वेशन तसे कंपेयर तसे यानी ډېر برخې دي زغوړ چې یو هډینګ نه لګوای راځي کې زغوړ چې ایست تلوش فرضاً کچې داسې کې ولې کا هډلاین ولې کا هډلاین 1 دا هډلاین 1 مې داسې کې لیکلای دي چې مې هډ یا ورکړ هډ دې نه ورکړل شي ته یې څه لیکلي هډینګ 1 هډینګ 1 مې ورکړ صحیح زغوړ چې دې هډ کړو شو او دې ترڅه کراس ریفرنس ترڅه او دې کې څه لیکل هډینګ 1 تیستا هډینګ 1 ته مت اړتیا شوړل دا هډینګ 1 څه شو کو دې کې انزرټ کولای شي چې کله په انزرټ باندې کلیک وکړئ دې بوکمارک ضرورت شو لکه چې په انزرټ باندې کلیک دا بوکمارک سره کوم شي دځي کې تو سره روش صحیح ده د بوکمارک انزرټ کول دی یا بوکمارک ځانګړي برخه تلل دی په څه استعمالول کراس ریفرنس په بوکمارک استعمالول صحیح نو سپیشل ځانګړي برخه تلل دی بوکمارک پرځ کې مو بوکمارک وګورئ دې خاطر استعمالېږي چې وی ځانګړي برخه تلل شي د دې خاطر موږ تر ټولو ډېر شایع دی چې فایند ویلای دی چې استعمالوي فایند استعمالوي لکه یو لغات پیدا کول کنه یو بار هغه پیدا کول کله چې ریپلیس کړو دغه ګوټو کې ځای موږ ډېر اپشن راغلي دی پیج ته صحیح پر څه زه غواړم چې دویمه صفحه ته ورشم دویمه ته ولې کله ګوټو دویمه صفحه ته ورشم نو څه کوي بوکمارک استعمالوي کراس ریفرنس په ځای اکثر چې استعمالوي فایند استعمالوي ریکارډ چلان شو کنه چل پر څنګه لغات یې زغوړ چې په دې باندې تفسیر راوړو په دې باندې خبره وکړه یا کله چې بریزي کې څه ولوي نومر ولوي شوی نومر ولوي پر څنګه شاهد مولوي کولو شاهد مولوي کولو یا پر څنګه زغوړ چې د بعد څه خبره وکړه کمنټ کړو شو په دې باندې کمنټ ورکړو چې دا سره کوم څه لایي پس دا مولوي بس یې کمنټ شولو په دې باندې و تفسیر راوړل دیس تر څاو چې کار دیس تر سه کمنټ تا مینه دا سلاین ورته چې کمنټ چې منه شوای دی په منه شوای دی خو نه را دا مزید مرچته په ریویو کې نه ډیلیټ کول او نوای کمنټ کول په ریویو بل کمنټ اصله په دې باندې څه کوي خبره کوي صحیح ولا په دې کې څه دا مې دا وای دا ری پرسي چې هډر ته خالي هډر فوټر وای نه راوځي هډر فوټر مهمه دي اسونیا دي می سکرین شاٹ ویلو هایپرلینک بوکمارک دا بل یو کټ په سزا پروسیډ کوم شي دا اس پر وایي لري کمنټ او هډر ترسي هډر اس د دې خاطر استعمالېږي چې کتاب کې لیکل دی او د دې په کتابه لپاره په هر وخت باندې یو نمبر سي دا چې کولای شي دا کتاب کې د کیس لوند لیکل چې هر مخالوي په باندې شوی دا لیکل کنه چې هر مخالوي په باندې شوی
دایز د داس نه دی کړی چې هر مخ ولور په هر مخ باندې چې کړی دي لیکلې دي د دې لپاره هیډر استعمال کړی دی هیډر دا مطلب چې په یو پیج باندې دا ولې کې په ټول باندې معلومات شي ولې کېږي هیډر کچری لیکل وکي د صفحه په سار باندې وتلی کلر سي او کچری په پټر باندې وکي د صفحه په کوم ځای باندې ورسي په لوند په راځي په هم د شي کې ورسي دې دا عملي کوي دې دا ارڅ تشته هیډر دا چې کله په دې باندې کلیک وکي دا هیډر مکمل سټایل نه دي سر کوم هیډر وړي درکاش کوي دا هیډر مکمل سټایل نه دي تیار د شوی سټایل نه خپل نه ولا شي فرض زه چې دا هیډر صحیح دی په دې باندې نه اتومات څه دي ستروله وګوره چې په دې کې څه وکړو یو سر ولې کو انوانیا په دې کې ولې کو زه دې ستروله په دې کې مکلای وکړم او په دې کې مستویلا ودا آپشن چې لیکره ماسته کول کنه او یې دې ستلیا و تر څو په دې کې ماسته کوي ماسته کولای شي زه دې ستروله په دې کې ځای کړم فرض مو سي ان ولې کړه چې ولې کړ سي ان د لیکره مشکل راځي چې راوړل شي رنگ ور بدل سیر رنگ نه هوته رنگ ور بدل شي بولډ ماکل مو خالص صرف په دې مخ ولې کرا کنه خو زه په صحیح په دې ځای خاطر زه وړل شنه لوند لیکنه ترکیب شو یا په دې باندې ډبل کلیک وکړئ کله چې ډبل کلیک وکړئ تاسو پوتو شو ته بیرته خپل لیکنه تشریح شولې ترکیب شو دې چې دا زه هر صفحه ته د هر صفحه په سر باندې څه شي لیکل شي دې صفحه په سر باندې څه شي لیکل شي دې هیډر د تل لپاره یو لاله طریقه خدا غواړو کنه چې موږ دې هیډر تر شي بل لاله طریقه دا و چې په دا پیج پوس خبر هم ډبل کلیک وکړي موږ تشته شي هیډر تر شي په پرځنده دا هیډر لاندې دیجه کلوز کوی زه وایم چې هیډر تر شي په دې ډول شو ډبل کلیک وکړه تاسو کې څه ولیکل هیډر زه هیډر تر ولم کوم په دې کې پرځن لیکل هر جان مو ولګل کنه ښه دا لیکنه موږ راټا کړل او بولډ ما او دا مې یا دیج نه باندې یا په دې کې څه وکړي ډبل کلیک وکړي زه دې نه باندې باندې یہ چې هر صفحه در سے لوند شوی هر صفحه باندې راځي ښه ډېر درنه په دې باندې ډبل کلیک وکړو کارجنه وسانه شه تخلص دا خو دیږي چې هر سټایل تاسو اپلای کوئ دا په ټول صفحه باندې کیږي انټر مې کروس دلته مې دالي کا ورکړه او دې ضرورت په دې کې کوم دا شیپس ویني دي کنه نو په دې کې موږ دا شیپس دا کارجن هغه سیاو سره ډراپ راځي ډبل کلیک مو یس هر صفحه ته ځرسه دا او وی په دې کې څه وی په دې کې داس نه وي چې بیا کارجن ورولې په دې کې کوم څه د کتابه عنوان لیکي کنه عنوان چې کله چې کتابه ولیکي دا د کتابه په هر مخ باندې شوی ورولې تاسو په دې باندې کور وکړئ فرضاً داسې کې مو لیکم امارات ولیکم امارات دا مو لیکم او چې په هر صفحه ته چې په هر صفحه باندې څه شي لیکل شوی بل څه په تور شو دمو لیکل شوی دمو لیکل شوی پوه شو په دې باندې څه کور کوټه پټر واغو وی شاته قریب ما خل دا ورسا دا پټر څه شو نه راځي ورته دا یو پیج په بل پیج په ماسک څه وی یو لینک موجود دی څه وی پریویس لینک موجود وی پیج بریک کچره پیج بریک موته کې دا لینک سره ختم شي په خاص چې په نیمه صفحه کې شي په نیمه صفحه اپ پیج بریک وی پټر راځي خطر استعمالي ارولا پوټر تا په پوټر کې برابر شي کین پوټر ته ته خبره فرضاً ضرور پوټر ته مې دا انتخاب پوټر سره دا ما ولا کنه او دې ضرور د لیکنه مې رائټ راته کړه کله پوټر کې خلک اکثره راځي چې تو عنوان یا چا چې لیکلای وي هغه لیکي موبایل شمراول لیکي فرضاً راځي کې هر جان مو لیکلو لیکوال سیکو هر جان د موبایل شماره بشه هر جان 0 9
اوته څلوېښت اتیا نوېشت. که صحیح کار جانا دا شماره چې دا شماره دا شکل شتونه څنګه کول ځان د دې خاطر چې دا غاسم سم منظم شي. نوم دا له درامبار نو او بل ویډیو کې نوم خاص دشته دی صحیح ده شماره غاټ شو. دا ویډیو تاسو ته په یوټیوب باندې په یوټیوب نه راځي ویډیو ډاونلوډ ولا شي زیاته چا غوښتل شو. خو په دې کې راځو نو بار بار تکرار شو یې ضرور لسی شو یعنی مشهور شو دی شام دې ضرور ډبل کلیک مو وکړو کله چې سب خطر ولا بل سب خطر نو دې شي کې شي کا شاو شماره او دې درو شي نو دې شي او خیر دا ټول نه ډیلیټ کوو ځکه چې خو غاړه سره کارجان چې پلا هم شي کنه دا نه دا هغه کوم څه نه وروسته دا ډېر مهم څه په کړه شا په دې کې زه د خپل کورس نوم ولیکم څه شو Speedy English Language in Computer Center څه دا مور ولیکم او دا موږ اشتراک کړو بورډ ما کړو او دا ما باندې کړو وی چې څه په هر څه کې بلوندې برخه کې څه لیکل شي سپیډ لیکل شوی دا چې څه لیکل شوی دی سپیډ نوې صفحه جوړول دي ستروله همیش نوې صفحه پر څه ویلې چې نوې صفحه پر څه جوړولای شي بلانک پیج ها بلانک پیج دغه مدا کله شي یارو شي په دې کې وګورئ او دې کې کنټرول انټر وای کنټرول بټن واسه انټر وای نوې صفحه جوړیږي هر صفحه سره شي دا وروي ډبل کلیک وکړئ کله شي څه دا ځکه لاین سره ورکوي لاین سره ورکوي تر دې چې کړه دا باندې او دا لاین ما د هر صفحه سره شي وروي بل صفحه تر څه دې صحیح راځي تر دې کړه دې باندې کور وکړئ سکور وکړئ دې باندې